درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. داعش نوشیګانو سره څه مشکل لري، ولې په قرار نه پرېږدي؟ دوستانو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، چینل هم سره سبسکرایب کړئ. داعش وایي شیعه وګړي به هیڅ ځای هم خوندي نه وي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خپلو تبلیغاتو په لړ کې یو ځل بیا شیعه وګړي خطرناک بللي دي او ګواښنه یې ورته کړې چې له بغداد تر خراسان به هیڅ ځای هم خوندي نه وي. د النبا په نامه د دې ډلې په اونیزه خپرونه کې ګواښنه شوې ده چې شیعه وګړي به خپلو کورونو او مرکزونو کې په نښه کوي. دې لیکنه کې په خاصه توګه د افغانستان شیعه وګړو ته اشاره شوې او تور پرې لګول شوی چې ګواکې د ایران ملاتړي دي او د داعش پر ضد یې له بهرنیو ځواکونو سره مرسته کړې ده. افغانستان کې د طالبان له بیا واکمنېدو راهیسې داعش ډلې هم یو ځل بیا سر راپورته کړی او د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یې خونړي بریدونه کړي دي. د روانې میاشتې په تیرو 2 جمعو کې په کندوز او کندهار کې د شیعه وګړو جوماتونه په نښه شوي او لسګونه کسان وژل شوي. د کندوز برید کې لږ تر لږه 50 او د کندهار برید کې هم شاوخوا 40 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او اوس یې ګواښ کړی چې ورته بریدونه به هم دوام کوي. داعش ډلې د خپلې اونیزې په سرمقاله کې چې د دې ډلې پر ټلګرام شبکې خپره شوې ګواښنه کړې چې د شیعه او سني وګړو ترمنځ دښمني به په ډېرېدو ده. داعش ډلې ادعا کړې ده چې شیعه وګړي په منځني ختیځ کې یو لوی ګواښ دی چې باید مخه یې ونیول شي. د اسلامي دولت ډله ادعا کوي چې د سني مذهب په پیروانو کې هم دوی یوازینۍ ډله ده چې د اسلامي اصلي اصول پلي کوي. خو د دې ډلې بریدونه یوازې شیعه وګړو پر ضد نه دي او افغانستان کې له طالبانو سره هم په جګړه کې ښکېل دي. داعش همداراز څو کاله وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې هم د ځایي وګړو پر ضد خونړي بریدونه او هدفي وژنې کړې دي. یاد دې وي چې همدا تېره ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګواښ وکړ چې داعش ډله له منځنۍ اسیا سره د افغانستان پر پوله منظمه شوې او ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. روسیې په تېر کې ویلي که د افغانستان له خاورې ورته امنیتي ګواښ پېښ شو نو پرېکنده ګام به اخلي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاته معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.